ګرانو کتونکو ستړي مسئ ښه راغلاست. د نیمې نړۍ خپرونه مو پیل کړه. د نن په خپرونه کې پر دې باندې خبرې کوو چې حکومت ښځو ته څومره زمینه برابره کړې ده چې دوی په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. د هلمند میرمنو په سوداګرۍ او تجارت کې ونډه اخیستې که نه ده؟ دولت څومره دا زمینه ورته برابره کړې ده؟ د خپرونې میلمنې مو دي د ولایتي شورا غړې رازیه بلوڅ، ښوونکې وحیده، د ښاروالۍ د ټولنیزې شورا غړې اغلې درانۍ او یوه ډاکټره شګوفه راسره ده. په تالار کې نورې ګډونوالې هم ناستې دي، دوی به هم پوښتنې ګروېږنې ولري او که د مسلې په اړه باندې نظرونه درلودل هغه به هم راسره شریکي. خپرونه زه نثار احمد احمدي درته وړاندې کوم. تاسې ټول ښه راغلاست. له تاسې به را شروع کړو. حکومت په هلمند کې میرمنو ته په اقتصادي چارو کې د برخه اخیستلو څومره زمینه برابره کړې ده؟ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو خویندو او وروڼو په اجازه که تاسې ته واقعیتونه باید موږ ووایو، ځکه چې موږ د خلکو استازي یو. 11 کاله کېږي چې زه په ولایتي شورا کې یم، اما زموږ خویندو ته ډېر زمینه مساعد شوی دی. دا به نادیده نه نیسو، ځکه چې د کرزي صاحب په وخت کې موږ تاسې ولیدله چې حتی په اوله دوره کې موږ تاسې یو 14 نفر په امور زنان کې ناست وو، هغه هم کمپیوټر ته ناست وو، هغه هم سواد آموزي ته ناست وو، هغه هم ټول پروژې د دوی 14 نفر وو، نور هېڅوک هلته بهرهمن نه وو. خو بیا هم خوشبختانه اوس موږ تاسې پوهېږو چې د هلمند په ولایت کې زموږ خویندې ډېرو پروژې ته لاسرسی لري. لکه څه ډول پروژې؟ داسې پروژې چې اوس خو فعلا زه فکر کوم چې د یو کال یو 2 کاله کېږي یو څه پروژې ضعیف شوې دي، ځکه چې خارجیانو د دغه ځای تللي دي او هغه پروژې چې خارجیانو ورکول ډېر مفید و. د هلمند د میرمنو یا د هلمند د ټولنې تکیه باید پر خارجیانو کې خارجیان موجود و، زه دا خبره ښځې به کار کوي او که نه زه دا خبره ته راځم. خو داسې دی چې د هلمند خویندې زیاترې خویندې داسې بې وضاحته خویندې دي. زه چې په اکثریت زه دا خویندې چې به امور زنان ته وینم دا هغه کسان دي چې حتی د ماښام ډوډۍ نه لري. زه داسې خویندې وینم چې دوی د کور سرپرست نه لري. زه داسې خویندې وینم چې د دوی په اصطلاح هغه خاوند معتاد دي، دوی توانایي نه لري چې خپل اولاد وروزي، دوی توانایي نه لري چې خپل اولاد مکتب ته واستوي، دوی دونه د دوی اقتصاد بیخي صفر ته درېدلی دی او دوی دونه توانایي لري چې خپل د اولاد د نفقې دپاره په هر ځای کې دوی وظیفه اجرا کړي. په ریاست د امور زنان، په شفاخانې کې، په ټولو ځایو کې موږ تاسې وینو چې ډېرې خویندې پیاده پایس درېدلې د خپل د اولاد نفقه. ښځه کولی سي، ښځه ډېر توانایي لري، تجارت ته توانایي لري، کارګري ته توانایي لري، هر شي ته توان. اما متاسفانه اوس که درته ووایو چې دا یو کال کېږي چې زموږ ښځې بیخي هېڅ د هېڅ شي څخه بهرهمن نه دي، هېڅ پروژې نشته. نه وایو چې یوازې خارجیان، یا زموږ دولت باید دا توانایي ولري، زموږ دولت باید دا امکانات زموږ خویندو ته برابر کړي. که ټولنه کې د نارینه او د ښځې د کار پر سر توپیر په مابینځ کې موجود نه وي، اوس دولت نارینه‌و ته پروژې مساعدې کړي چې هغه کار کوي، ښځې ولې نه کوي؟ بلې زیاترې پروژې موږ تاسې په سره سترګو وینو چې زیاترې د ښځو پروژې لا نارینه ونیسي، د ښځو دغسې به یې خوندو د ښځو پروژې مثلا تاسې یو مثال واست لکه څنګه داسې پروژې دا د سواد آموزي پروژې موږ تاسې په سره سترګو وینو چې نارینه و مخ ته وړي، ولې زموږ خویندو ته نه ورکوي؟ ولې یا د ښځو حق جدا دی، د نارینه و جدا دی. زه په خپله شاهد برحال یم د ګرشک په ولسوالۍ کې موږ نو تاسې د ولایتي شورا غړې ته باید د مرستې ته باید کړې وای، تا څه کړي په دې خپل هلې ځلې کړې دي، په کراتو موږ خپل غږ پورته کړی دی تر مرکزي دولته تر هر ځای. اما دا د لنډمهالو کورسونو په اړه باندې تا چاته ویلي او څونه اقدام دې کړی دی؟ زیات یعنې باور دې په خدای اوسې چاته هغه مدیر چې مقررېدل لا ما مخالفت کړی دی. اما متاسفانه چې د یو خوا نه یو خوا ډېر پر رئیس ته معرف فشارونه راغلي وو چې هغه یې مقرر کړه. داسې زه درته اطمینان درکوم چې دغه زموږ ښځې ډېر توانایي لري او ډېر کارکردګي. ډېرې خویندې په نورو ممالکو کې ډېر شان زده کړي دي. دا به نه وایي احمدي صاحب موږ ښځې توانایي لري، اما دا چې ولایت مقام دا یوازې والي صاحب نه یادوي، والي صاحب خو نه وایي راغلی دی، نور والیانو په کراتو موږ ورته تللي چې دغه ښځینیو ته د کار زمینه مساعد کړي. یو فابریکه د تجاران دې راوغواړي، یو فابریکه دې ورته جوړ کړي. کولی سي زموږ د ښځو لپاره جلا مارکیټ جوړ شو، په دې کې اوس یوه ښځه د کار لپاره ورځي. دا احمدي صاحب سترګې نه پټوو،
واقعیتونه به سره وایو دا اوس زما او ستا نارینه مارکیټ نسي چلولی ښځینه به څنګه مارکیټ وچلوي په دا ښار کې د مارکیټونه چلیږي د څوک چلوي دا موږ تاسې په خپله وینو دا ښار خو پرېږده ته 2 قدم لاړ دا د 10 ورځو دا د میاشتې امنیتي مسله جلا ده دا موږ تاسې ولیده چې زموږ تاسې خوند دغه مارکیټ چې د ښځو دپاره جوړ شوی په دې کې اوس ښځې احمدي ورځي صاحب دا خبره زه درته کوم دا زموږ تاسې خوند شهیدان سو پولیس وو څوک به اسخاستې وکړي زموږ تاسې څو خوندې دلته شهیدان سو د هغه مړی خپل کورنۍ به وړه ښخ کړه ما یو څوک پیدا نه سو چې هغه د دولت خو که د مرګ او د ژوند خبره سره کوو د میرمنو په نسبت تاسو د نارینه حساب وکړئ نارینه څومره وژل شوي زیاتره زموږ خوندې د کور د خوا اجازه نه لري چې د باندې ډېر داسې مارکیټو ته ځای تاسو یو ځل واسي د کور د خوا اجازه نه لري بیا وایي دولت زمینه ورته برابر کړي احمدي صاحب هغه څوک چې لري هغه توانایي نه لري هغه څوک چې لري بیا هغه بیا د کور د خوا اجازه نه لري زه درته وایم په دغه خوند کې زه فکر کوم چې 10% به د اقتصاد د خوا څخه مکمل به نه وي زه وایم 10% اقتصادي وضع به سم نه وي تاسو زما پوښتنه جواب نه کړ د ښځو دپاره ځانګړي مارکیټ کې اوس ښځې د کار دپاره ورځي نسته ولې نسته دا د ریاست د امور زنان د مسؤل څخه باید پوښتنه وکړي ستا پلټنې څه دي تا څه ترلاسه موږ ډېر پلټنې کړي دي دوی وایي چې دغه پلټنې کړي څه ستونزه ده احمدي صاحب دوی وایي موږ ښځې مقرر کړي دي موږ ښځې ته دوکانونه ورکړي ښځې نه حاضرېږي دوی باید پوښتنې وکړي چې ولې نه حاضرېږي که ته نه حاضرېږي بل چاته ورکوو که نه حاضرېږي بل چاته به ورکوو سمه ده بیرته به بیا هم راستانه سو بیا هم ښه راغلاست اوس به د ولایت البته د ښاروالۍ د ټولنیزې شورا له غړي اغلې درانۍ سره وغږېږو چې د ښځو په اقتصاد کې د ښځو پر کار کولو باندې څه وایي تاسې په هلمند کې دغه وضعیت دلته ګورئ مېرمنې څومره توانېدلې دي چې د باندې وځي تجارت کې برخه واخلي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو خوندو او تاسو په اجازه باندې تاسو وایئ چې تاسې د ښځو حالت څنګه وینئ په ښار کې دغسې اقتصادي حالت اقتصادي حالت څرنګه چې زه د خوندو سره روزمره په تماس کې یم اکثریت زموږ خوندې ډېر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ولې په څه خاطر دلته دلیلونه شته بیکاري وجه ډېره ده د نارینهو دپاره زه به داسې په ډېره ډاډه زړه زه وایم چې زموږ خوندې نن دغونه چې کارونو ته لاسرسی لري نارینه نه لري اکثریت زموږ نارینه لکه کومو کارونو ته مثلا اوس موږ خوندې کولی سي چې راسي خیاطي وکړي کولی سي چې ګلدوزي وکړي کولی سي چې مرغداري وکړي کولی سي چې ګوداري پروژې ونیسي او په ډېرو ځایو کې هم ناست دي مثلا دغه شیانو ته دوی لاسرسی لري هما زموږ یو ځوان چې د 12 صنف څخه فارغېږي حتی د پوهنتون څخه فارغېږي دوی دغسې بیکار بېروزګار ګرځي مېرمن رازیه بلوڅ وایي چې دولت زمینه نه ده ورته برابره کړې نه زمینه د حق څخه سترګې نه پټوو داسې زمینه دوی ته مساعد دي دا یو څو میاشتې موږ دا په نظر کې نه نیسو چې مثلا یو 15 میاشتې یا 6 میاشتې دلته پروژې نشته اکثریت په دا 12 کاله دلته دایم الوخت دلته پروژې راغلې ده زموږ خوندې پروژې ته حاضر دي که مرغداري که زراعت پروژې که ګوداري که خیاطي پروژې که صنایع دستي پروژې دلته زموږ خوندې راغلې ده په وار دا زموږ خوندې راغلې داسې خوندې ما لیدلې چې په یوه پروژه کې څو واره دلته ناست دغه لنډمهالې پروژې چې ځانګړې موده لري دا فکر کوي چې بنسټیز کارونه دي د مېرمنو لپاره نه خیر نو بنسټیز کارونه څه دي بنسټیز کارونه د ښځو دپاره زما په نظر باندې داسې یو بنسټیز کارونه باید وسي چې یعنې بنیادي مثلا د خوندو دپاره د هغه بېچارهګانو خوندو دپاره چې مثلا خاوندانې محتاط دی یا بیکار دي یا ډېر اقتصادي وضع ضعیفه دي دوی کولی سي چې یو فابریکه د خوندو دپاره جوړ سي د غوړیو فابریکه مثلا د چپلکو فابریکه مثلا د روبو فابریکه مثلا د خیاطي داسې خیاطي چې کال 12 میاشتې یو خور راځي په ډاډه زړه باندې په دغه فابریکه کې کښېني که فرضاً دولت چیرې فابریکه ښځو ته جوړه کړي تاسو څه فکر کوئ مېرمنې به ورسي بله په دا 15 دلته اندېښنه موجوده ده چې ځینې ټولنیز رواجونه دي او د هغو له امله مېرمنې کولی نشي کار وکړي په ښار کې نه په ښار کې هېڅ وخت دا خبرې نشته د اطراف ته نه در سره وایم او په ښار کې دا ښه دولت خو د ښځو دپاره یو مارکیټ هم جوړ کړي مخکې م دا پوښتنه له هغې بلوڅ هم وکړله هغې سم جواب را نه کوي ته څه وایې دغه مارکیټ ته مېرمنې ورځي دا مارکیټ چې مثلا فعال سو په دغه د مارکیټ په فعالېدو کې زه خپله هم حاضر وم او زه دا غږ پر خوندو باندې کوم چې تاسو خوندو مه بیریږئ اوس موږ خو د دغسې حالاتو سره مخامخ یو خو که اول که اخر یې خو مرو به ورځ پیدا سوی ورځ به مرو مګر تاسې کوشش وکړئ چې خپل ځان دغسې د همیشه دپاره که څوک ورسي په دې باندې مري یا که وخت واده پوره یې مرو که نه یې پاته یو دغه
دغه رئیس صاحب که خدای دې مثلا مل شي. چیرې مېرمنې په ښار کې یو بل مارکیټ ته د سودا دپاره ورځي بله. چې دوکاندارۍ نه هم نارینه واوسي بله ولې خپله یو دغه مارکیټ چې دولت هم ورته جوړ کړی دی بله. په دې کې دوکانونه نه فعالوي بله. چې دا مېرمنې هغه مارکیټ ته ورتللی چې دې ته نشي ورتلی خو زه هم دغه خبره خوندو ته کومه چې خوندو تاسې مه بیریږئ د خدای په توکل باندې پورته سي ولاړ سي خپل د حق څخه دفاع وکړي تاسو ته بهترین مارکیټ جوړ سو تاسو وغوښتل سواست تاسو ولاړ زموږ سره تاسو دې باندې ډېر خوشحاله واست چې موږ دوکانونه به جوړوو دا یو دوکان به زما یو بل دوکان به زما او رئیسه صاحب وجه څه بولئ چې اوس ښځې نه ورځي نه پوهېږم چې دوی ستاسو په نظر باندې ولې نه ورځي فکر کوم چې دوی همیشه یو بعضې خوندو سره چې زه مخامخ یم چې ورسره دا خبره مطرح کوم وایي والا شرایط خراب دي څنګه شرایط خراب دي امنیتي وضع دوی وایي مثلا جنګونه دي مثلا زموږ به راپور به یو چاته ورکړي مثلا داسې دی خو دغه خبرې دي مګر موږ تاسو باید کوشش وکړو چې یعنی ودرېږو خپل د حق څخه دفاع وکړو یو ځان تر یو ځایه پورې ورسوو موږ یعنی د قندهار تر ښځو پس پاته نه یو موږ د کابل تر ښځو پس پاته نه یو موږ د عراق تر ښځو پس پاته نه یو موږ هم دغسې انسانان یو تر یو ځایه پورې مو ځان کولی سو چې ځان ورسوو اوس هم په دا 14 کاله پورې زموږ نجونې زموږ ښځې ډېر پرمختګونه کړي ده مثلا د علم د نګاه څخه اوس موږ په خپل په ښار کې داسې نجونې لرو چې فوق العاده کمپیوټر زده ده فوق العاده انګلیسي زده ده فوق العاده دوی تحصیل کړی ده او بیا هم بیچارهګان اکثره ناست دي په کورو کې پر دې سربیره بیا هم دولت ملامتېږي چې دولت زمینه نه ده برابره کړې اوس فکر نه کوي دولت زمینه برابره کړې تر یوه حده پورې او په دغه نګاه د مارکیټ پر نګاه باندې د مارکیټ پر نګاه باندې اوس نو چې مارکیټ ته مېرمنې نه ورځي فابریکې ته بیا څنګه ورځي تاسې مخکې ویل چې فابریکه باید دولت جوړه کړي خو زه بیا داسې وایم که خوندې وکولی سي چې خپل تصمیم راسخ کړي آمادګي ورته ونیسي مثلا موږ خو د خوندو غږ رسوو تر یو ځایه پورې اکثره د خوندو سره چې موږ ستا وظیفه خو ټولنیزې شورا کې د ښځې د یوه فعالې په توګه باندې ده تا ته معمولا کومې ستونزې درځي او تا څه کړي تر اوسه خو دغه خوندې زما سره همیشه دغسې په تماس چې موږ بیکار یو او موږ خپل او د دوی اواز رسولی ده خپل تر شورا پورې چې دغه زموږ خوندې بیکار دي او بعضې اوس خو ډېر د معتادین ډېر سوی ده چې مثلا اکثریت په ښځو کې معتادین یا په نارینهو کې چې د دوی نارینه معتاد دي او دغه ښځې بیچارهګان د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي موږ دا خبره رسولې ده دا نو اوس په خوندو پورې اړه لري تاسې اوس موږ مثلا دغه مارکیټ دی دوی ته زمینه برابره سو او دوی دغسې بیرته داسې اوس موږ داسې دلته خوند شته چې دوی تجارتي دغه لري مثلا دوی خامک تولیدوي دوی مثلا کالي جوړوي مثلا دوی صنایع دستي جوړي مګر بیا هم وایي دا د زموږ شیان موږ ته نو ولې پاته دي خو دا د دوکانونو ته مسایڅو مارکیټ ته مسایڅو نو ولې ته نه ځي د خپل دوکانونه نه فعالوي دا هم دا ملامتي زموږ د خوندو دی او د رالو د اصل بنیادي پر برابر باندې چې بنیادي کار زموږ په ولایت کې اوسي تر اوسه داسې بنیادي کار نه ده زموږ په ولایت کې سوی مثلا فابریکه هېڅ فابریکه زموږ د ښځو دپاره نه جوړ سوی چې زموږ تاسې یوازې جوړول غواړئ کار کول نه غواړئ نو کله چې مېرمنې مارکیټ ته نه ورځي نو بیا په فابریکې ته څنګه ورځي شخصا زه دا غږ کوم پر خوندو باندې چې موږ هم فابریکه غواړو هم کار غواړو دولت کار برابر کړی د مارکیټ ته یا اوس د یو دغه مارکیټ چې شاید دولت دغه د مارکیټ مسله هم د یوې پلمې په توګه ښځو ته وړاندې کړي چې تاسې اول د مارکیټ کې خپل تجارت پیل کړي بیا فابریکه درته جوړه کړو بله هغه خو زه خبره در سره منم دا په دې کې ملامتي زموږ د خوندو مشخصا تاسې څوک ملامتوئ چې دا مارکیټ ولا په دې برابر باندې زه اکثریت خپل خوندې ملامتوم چې ولې خوند نه ځیرېږي فابریکه دغه مارکیټ ته سمه ده دلته موږ ډېر فعالین خوندې لرو اوس هم دلته ناست دی مګر وخت چې ځای رښتیا میدان ته رالي بیا خپل پښه کاږي ډېره مننه ډاکټره شګوفه به په هلمند کې په اقتصادي برخه کې د مېرمنو د فعالیت په اړه باندې راسره وغږېږي چې دولت څونه زمینه برابره کړې پر دا مارکیټ په مخکې خبرې وکړلې په اقتصادي برخه کې د مېرمنو لپاره دا څومره اغېزمن دی اول خو تاسې دا راته ووایه چې دولت څومره د مېرمنو دپاره په اقتصادي برخه کې زمینه برابره کړې بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو د مخه زه خپل سلامونه وړاندې کوم خپل ګرانې خویندې ته او پرځم ګرانو لیدونکو ته ستاسې د ځواب په اړه باید وویل سي چې دولت ښځو ته زمینه د اقتصاد په زمینه کې برابر کړې دي اوکې سته خو موږ نسو کولی فرض مثال د نن ورځ زه حوزه امنیتي حوزه کله چې موږ او تاسو سره ګورو او شاهد حال یو او وینو رنګارنګ حوازې پخش کېږي ښځه تاسو په خپله دا قضاوت وکړئ آیا ښځه په دغه نننۍ اوضاع باندې کولی سي چې اقتصادي خپل اقتصاد مخ ته یوسي یا فرض مثال په مارکیټ کې کار وکړي پخوا مارکیټ و پخوا مارکیټ بل یو مارکیټ و مېرمنې نه وې پکښې ګور ستاسې ځواب ته مکمل ستاسې سوال ته زه مکمل ځواب درکوم د اوس ستاسې محاسبه اوس دی تاسو فکر وکړئ چې د اوس آیا د هلمند حوزیاتي حوزه د پخوا هم ښه و او که یا اوس خراب سوي دي
کله چې موږ او تاسو سره مقایسه وکړو د هلمند امنیتي حوزه د پخوا څخه یعنې ښه نه و خو بیا هم سربیره پر هغه موږ کوشش کوو چې خپل اقتصاد دغه خویندو ته زه وایم چې خپل اقتصاد لوړ یوسي اقتصاد موږ او تاسو څنګه کولی سو لوړ یوسو کله چې موږ او تاسو په کور کې ستونزه لرو یا ګورو زموږ وړاندې معتاد دي زموږ پلرونه معتاد یا فرض مثال نسته سرپرست نه لرو په کور کې موږ او تاسو کولی سو چې ډېره صادقانه خپل ستونزه حل کړو په څه طریقه باندې دولت موږ ته زمینه برابر کړې دي د اقتصاد پر اساس باندې دولت موږ او تاسو ته فابریکه برابر کړې دي جوړ کړې دي زموږ ستاسو په خاطر باندې نو موږ او تاسو کولی سو چې د هغې څخه موږ او تاسو ګټه واخلو او تاسو د افغان ښځې یاستئ تاسو پښتانه یاستئ تاسو کولی سئ له زرغونه انا څخه او ملالۍ څخه د هغې کله چې سرګذشت موږ او تاسو ولولو او مطالعه وکړو نو کولی سو په هر حالت باندې د خپل ملت څخه او د خپل هغه زمینه چې موږ او تاسو څخه برابر کړې دي د هغې څخه موږ ګټه واخلو تاسو پښتانه ښځې یاستئ تاسو کولی سئ چې بیر شاته پرېږدي او خپل غیرت کومه غیرت چې ستاسو په وجود کې شته د هغې څخه ګټه واخلئ دولت د میرمنو لپاره په لښکرګاه کې یو تجارتي مارکیټ جوړ کړی دی که پر دغه خبرې وکړو په اقتصاد کې د میرمنو لپاره دا مارکیټ بسنه کوي یا څومره مرسته کوي بله تجارتي مارکیټ جوړ کړی دی ښځو لپاره خو مشکل دغه دی ځینې خلک د امنیت د حوزه څخه بیریږي ځینې خلک دلته نو امنیت څه ستونزه لري په ښار کې امنیتي حالت سم دی امنیتي حوزه کله چې میرمنه ښار ته د سودا رانیولو لپاره تللی سي دې مارکیټ ته ولسوالي تاسو دا اوس چې موږ تاسو په دغه هلمند باندې ژوند په ښار کې او کار کوو زه په خپله یو فعاله ډاکټر یم ما ته 7 بجې راته زنګ راځي وایي تر 8 بجې کار وکړه 7 بجې 8 بجې د شپې زه وزه د شبخانې څخه راسه خپل کور ته دا څه شي دي دا رواني او روحي جنګونه ده دا روحي او رواني جنګونه ښځه کولی سي چې په هر حالت باندې خپل اقتصاد بخته شي ښځه کولی سي چې خپل هغه ستونزې چې لري هغه حل کړي زنانه مارکیټ چې ښځو لپاره جوړ شوی دی او کومه فابریکه چې ښځو لپاره جوړ شوی دی ځینې د اوضاع څخه بیریږي ځینې هم د کور اجازه نه لري ځینې او کولی سي هغه ښځې کولی سي چې خپل فرض مثال لکه چې څنګه میرمن دراني صاحب موږ ته وفرمایل د هغې کولی سي هغه کومه لاسته راوړنې چې هغې لري هغه په کور کې جوړ کړي او په بازار کې دوکانونه چې شته هغې ته خرڅ کړي هغه مشکل حلوی سي پر دا لار او پاتې سو ښځه دا د ښځه ملامتیا ده ولې ښځه کله چې تاسو ته فابریکه جوړیږي مارکیټ ولې تاسو برخه نه اخلئ ولې تاسو د خپل د حقوق څخه تاسو دفاع نه کوئ مشکل ستونزه په څه شي کې دی په نننۍ ورځو کې ګوره موږ دولت نسو 100% ملامت کولی تاسو مکمل 12 خلاص کړي دي لیسانس یاستئ ځینې ډاکټران چې د وادي هلمند پوهنتون فارغین ورکړي دي د طبابت په لحاظ باندې تاسو کولی سئ په هره ګونه باندې په هر اوضاع چې شوي خراب وي تاسو کولی سئ په هغه کې خپل هغه کومه برخه چې تاسو متاثر کړي د هغې څخه تاسو ګټه واخلئ د ښځو چارو ریاست له لارې څخه ځینې موقتې پروژې ښځو ته د کار زمینې برابرولو په برخه کې تطبیق شوي دي څه فکر کوئ هغو د ښځو اقتصاد څومره لوړ کړی دی کله چې د موقتا فابریکې جوړیږي ښځو لپاره هغه کولی سي ژر مدت یعنی لږ وخت لپاره هغه اقتصاد د ښځې اقتصاد ته ډیره مهمه ده کولی سي د څو مدت لپاره خپل ستونزه حل کړي او کله چې دا بنیادي وي اساسي تهداف ولري او ځینې فرض مثال زه تاسو معلمین او ښوونکو ته اشاره وکړو هغه کله چې مکمل 10 کاله 10 کاله تدریس ورکړي د هغې نه وروسته هغه تقاوتي لري دا بنیادي او اساسي کار دی کله چې موږ تاسو وګورو داسې بنیادي او اساسي کار دوی ته برابر سي نو دوی لپاره ډیره ښه ده او موقتا پروژې چې دوی ته جوړیږي هغوی کولی سي د څو مدت لپاره خپل ستونزې چې لري حل کړي او اقتصاد هم لوړوي سي بله دلته اوس 3 پوښتنې دي یوه دا ده چې امنیتي حالت خراب دی بله دا ده چې میرمنې د ځینې ټولنیزو رواجونو پر اساس نشي کولی چې مارکیټ کې فعالیت وکړي او بله مسله دا ده چې څوک لیک لوست نه لري او یا مثلا ځینې کورنۍ اجازه نه ورته ورکوي اوس اساسي مسؤلیت چا ته درېږي اساسي مسؤلیت زه اول چې دا رسم عنعنات دی دوهم چې دی زموږ په خپله خویندو ته دی خویندې باید خپل کورنۍ ته خپل مور پلار ورونو ته باید قناعت ورکړي تر څو وکولی سي تاسو حق لرئ ستاسې ورونه کله چې په بازار کې ګرځي وظیفه لري کار کوي مارکیټ مخ ته وړي دوکانونه تاسو هم همداسې حق لرئ ولې په اسلام کې ولې دی وایي د ښځو او د نر حقوق سره مساوي ده کله چې مساوي ده نو تاسې ولې د اسلام خبر نه منئ خبره اول زه خپل خویندې ملامتوم وروسته د هغې نه دولت زمینه برابروي د دولت مسؤلیت هغه دی چې امنیت تاسو ته برابر کړي کله چې امنیت تاسو ته برابر سو نو تاسو مجبور مکلف یاست د خپل حقوقو څخه ګټه پورته کړئ ډېره مننه د ښوونکي اغلې وحیدې نظر به واورو چې څه استدلال کوي تاسو فکر کوئ دولت د ښځو لپاره د کار کولو یا په اقتصادی برخه کې د ونډې اخیستلو څومره زمینه برابر کړې ده سلام عرض میکنم به بیننده‌های تلویزیون سباهم ولی من تو فکر میکنم به این خوارای ما ملامت نیستم
چرا که سعی است مارکت جور شده بین دکان جور شده ای از خود امو پیسه که اینا داره نمیتونه و دکان برابر از او بکنه که بتونه خود نداره. او یک زنی است که در خانه است وظیفه نکرده پیسه پیش از این نیست. به این میگه که ما مارکت جور کردیم با اون مارکتی که اینا سامان نندازه او مارکت خودش مارکت نیست. او از واسش نیست که مارکت پر کنه. باید دولت تو امرای اینا هم کار کنه بتونه مارکت اینا فعال کنه. بدون کمک دولت غیر ممکن است. یعنی دغه امکانات هم مرسته ورسره وکړي مثلا بله امکانات زنا کم است نمیتونن. چرا که دولت همکاری نکنه هیچ وقت نمیتونه امرای یک زن یک مارکت حتما پیشرفت کنه. باید دولت امرای خوارای ما استاش همکاری کنه بتونه که اینا او مارکت بتونه فعال بتونه خوارای دیگر هم تشویق کنه که دولت خو ځکه ورته پیدا کړه مارکیټ ورته جوړ کړي زمینه د کار ورته برابر کړله پیسې ورته ورکړي. نه نمیگم که پیسه بده ای تو بکنه دولت ما همکاری امرای از اینا با پروژه با مثلا فابریکه استاش همکاری کنه که اینا بتونه مو سامانایی که اینا ضرورت داره بتونه به اونجا به نام مثلا قرض بگیرن اینا قرض بگیرن بندازن بتونه نزو فسنداز کنه قرضای خود پرداخت کنه اونجا رو بتونه جور کنن. ولی اینا که میگن خوارای ما ملامت نیست. خوارای ما او نمیتونه خاطر یک مارکت همراه یک مشکلات دست پنجه نرم کنه برای استاش و خاطر یک مارکت. دلته بیا ویل کېږي چې ځینې اجتماعي رواجونه دي چې د هغو پر اساس مېرمنې نشي کولی چې د باندې ووځي. تاسې اساسي علت څه شی ګڼئ؟ رسم رواجای تو هستم مثلا یک دختر میره 12 صنف میخوانه از او فارغ میشه میره دیگه مثلا درسای خود خلاص میکنه اونجا که میرسه یک روز میشه که نامزد میکنن که نامزدش میگه من کوشش میکنم حاضر میکنم که بره به وظیفه خود درس خود پیش ببره. وقتی که نامزدی که تیر میشه 2 ماه که تیر شد دمیان میگه نه نمیشه ما ننگ ناموس داریم زنای ما تعالی کار نکرده ما نمیخوایم. ولی مادر پدرها کوشش کنه که درسای دخترای خود به جایی برسانه. رسم رواج بفهمه رسم رواجی تو از ای تو نیست که حتما دختر نامزد شه و از کار خود از درس خود از وظیفه خود بکشه. باید مادر پدرها و نامزدای محترم باید این کوشش کنه درک کنه چه مقابل چه مشکلات اینا به اینجا میرسن. این درک نمیکنه متاسفانه. د رسم رواجونو په برخه کې عامه پوهاوی د چا وظیفه ده؟ وظیفه مثلا قابلگی نرسینگ معلمی اینا کلشان هستن اینا نمیتونن. بله یعنی تاسو اوس دا وایاست یو مسله خو دا ده چې رسم رواجونه دي په دې خاطر مېرمنې د باندې کار نشي کولی او بله مسله دا ده چې دغه مارکیټ چې د ښځو لپاره جوړ شوی دی دولت امکانات ورته ورکړي بیا ښځې کار پکښې وکړي. بله ای تو امکانات بده که بتونه خوارای از این ما او مارکت فعال کنه برن استاد شون. خوارای ما جرأت داره ولی از واسه از اونا اوقا نیست که مارکت حتما فعال کنه. یک زن در خانه بدون کار بدون وظیفه چطور میتونه یک مارکت پیش ببره فعال کنه او هم به این واشد به این شرایط نمیتونه. د ښځو چارو ریاست خپله د مېرمنو لپاره څونه کاري زمینې برابرې کړي دي؟ مثلا د ځینو موقتي پروژو په اړه اوس په هغو کې به ښځو کار کوي هغه څونه په اقتصادي برخه کې د ښځو لپاره ګټورې وي؟ شورای زنان به اندازه آورده مثلا پروگرام است دیگه کار دیگه است ولی با اونا نمیشه. مارکت هیچ وقت با یک پروگرام نمیتونه نزدیک بشه و با خوارای ما همچنان بیایه مارکت پیش ببره. با پروگرام ها نمیشه. پروگرامی که جور میکنه دولت ما کوشش کنه که ایره حتما امو کار عملیش هم بکنه. ډیره مننه. له ناستو مېرمنو به نظرونه راټول کړو. مهرباني وکړه خپل ځان دې معرفي کړه او دغه اقتصادي مسله مو چې ټاکلې ده ستا نظر به پر واورو. دولت څونه زمینه ښځو ته برابره کړې ده د کار په برخه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام زینب است. یک ممثل هستم که دی برابر که شما گفتین که زن ملامت یا زن درباره اقتصاد زن گفتین ولی دی ما فکر میکنم که هیچ زن ملامت نیست از خاطر که زن هیچ امنیت زن برابر نیست. وقت امنیت زن برابر د ښځې امنیت څنګه برابر سي؟ پولیس ورکول سي؟ پلیس زنها پلیس شده ولی در جای در روی میدان زده شده. به چه خاطر؟ وقت در روی میدان اینا زده میشه در مابین سرک وقت زن زده میشه چی فایده؟ کله چې یوه ښځه بازار د سودا راوړلو دپاره ځي امنیت یې خوندي او کله چې بیا یوه ښځه خپله دوکان فعاله کوي امنیت یې نه وي خوندي دلته ولې؟ نیست برابر. وقتی زن نمیتونه بیرون کار کنه حتی زن وقتی ما خود من شخصا در نماز بیرون میبرم 4 برم سایه خودم گفت میزنم. مهمه نه ده چې تر ناوخته کار وکولی سي مهمه دا ده چې محلویش ولري. مهمه نیست که اصلا از خانه برآمده بیرون نیست امنیت برابر نیست. اولا مردم شهر خود من سلمان گفت میزنه وقتی ما در نماز بیرون بریم سلمان گفت میزنه که
چی اینا مسلمان نیست چه نماز میبره، یعنی چی؟ چرا امنیت برابر نیست؟ چرا امی دولت وقتی که امی پروژه رو بدنا برابر میکنه، وقتی که امی مارکت بدنا برابر که چرا امی بدمی مقابل چرا دوباره به مردم این پروژه نداده که وقتی امی پروژه بدنا جور میشه باید به مردم گفته شود که وقتی زنای تاسو واسي میرمنې ملامت نه دي امنیت نه دی برابر. آها زنا ملامت نیست، امنیت برابر نیست. وقتی که این پروژه بدنا جور میشه، وقتی که میگن بیاید مارکت کار کنه، دوباره باید به مردم این پروژه داده شه و مردم رو باید تشویق کنه که زنایتان بمانید با کار و بیرو اجازه بدین. وقتی که نیمی کمک ما خانه میکنیم مردم میفهمن، وقت نیمی کمک شما باید دولتم بکنم برای مردم رو بفهمن این پروژه بدنا تنها بدنا به مردم جور کنه، مردم باید تشویق کنه بیاید بیرون زنایتان بمانید اجازه بدین. باید تنها با کمک ما نمیشه، مردم تنها با گفت ما نمیشه، باید از شما همکاری میخوایم. سمه ده ډیره مننه. مهرباني وکړئ ستاسو اول خپل معرفت وکړئ وروسته فکر کوم تاسو نظر لرئ. بله ما خودم یکی از ولایت هلمند نیستم، از کابل هستم و اصلا ولایت ما در قندهار است، بودو باش ما در کابل است و در این شهر هلمندم چندین سال در ریاست عمومی انجینری مدیر فنی بودم و بعد از او دیگه حال کار اعلا کردم وظیفه. خودم باسواد هستم، برای خودم که شرایط مساعد است وظیفه نیست چی میکنی، یعنی میال خودم یک زن باسواد هستم، تجربه کار هستم، در شده مارکت که دکان پرانیزه، لیکن برای ما میال فعلا در این شرایط وظیفه نیست برادر، چرا که حکومت کاغذ پرانی است، در جایی که واسطه است پول است قوم خیش خود داخل میکنه. چرا ما 16 سال در ریاست عمومی انجینری ما مدیر فنی بودم، امروز ما بیکار من حیث یک زن بیسواد در خانه ششتم. چرا؟ و دوم از این 4 سال میشه که شوهر من مرده بیوه هستم، کدام یک کمک در پامرای ما به خاطر حقوق زناس فلانیز کمک میکنه برای بیوه. ما 5 سال است بیوه هستم، در پام بالقوه ندارم که یک بچه یا دختر بر کس کمک نمیکنه، برای ما کمک کنه، نه باغ نه ملک نه زمین. او دولت برای ما بگه امی که به بیوه کمک است، ما هستم شاید در حال امروز یک زن بیوه، او کدام کمک برای ما رسیده؟ امو دولت و حکومت هلمند که داده برای ما استاد شوا بگه. و دوم بچه فرموده تن این گپ ما را باید به بلنجای برسانن که این دروغ است، فلانی بیوه را ما کمک دادیم در جیب شخصی خود انداختن. فهمیدن؟ در جیب شخصی خود انداختن، مفاد شخصی از او گرفتن، دعوای چوکیای بزرگ نمودن. ما خودم من حیث یک زن غریب بیوه بیچاره که 18 سال در مابین ریاست عمومی مدیر فنی بودم، امروز ما بیکار هستم. چرا؟ در شده چه ریاست دی مراجعه کرده در کار دپاره؟ یعنی چرای مرا جواب بتن. دوم از شما فرمودن که یک زن در بازار میره برای کار، درست است او یک زن بی‌طرف است، زن به دولت نیست، زن اطراف است، بیرون از در چادری است، او را مردم بیرون از ولایت کس نمیبینه و نمیشناسش، میره درست است سودای خود میخره. بچه یک سوال معقولانه، زنی که در دولت کار میکنه مثلا اینی بلوچ صاحب و دکتر صاحب چرا روی از پت است، از ما چرا نیست؟ من نمیترسم. او روی خود پت کرده، برای چی پت کرده؟ او از مردم طرفدار میترسه. حقیقت زیر بالش نکنن، حقیقت خود بیان کنن بر مردم. بچه سوال معقولانه کنن، ایت سوال کنن که او هدف داشته باشه، معقول باشه، لیکن ایت سوال نکنن که او معقول نیست، یک بیسواد است. جواب خود اول پیشتر این همشیره بسیار فاول کرد، ایت جواب صحیح داده نتانست. فهمیدی بچه؟ او چرا روی خود اول پت کرده؟ در کابل چرا تر نیست؟ چرا که او منطقه صرف یک پر امن است، در اینجا امنیت نیست. او زنی که در مابین مارکت کار کنه دیگه کنه مثل ما واری روی لچ براوه، او تحت تعقیب دشمن است. از اینکه او صدر په مفاد برای اولاد یتیمای خود، شوهر معتاد خود میاره، او بشر خود از دست میته. بچه گالم باید دولت تاسو واسه چې دولت ما زما څه وظیفه اخیسته ده متقاعده سوی نه دولت مراجعه کړې ده چې ما ته بیرته کار راکړي؟ دولت از ما څه وظیفه نه دی اخیسته، دولت از ما وظیفه را بچه من نگرفته. شرایط آماده نبود، جنگ بود، تمام به مردم هلمند گریخت، انجینیرها، رئیسا، بدسوی والی. اینجا 14 سال پیش کی بود؟ هیچ کس نبود، ما شاهدش هستم. ما همینجا وظیفه این بود، خانه ما همینجا بود، زندگیم بود، صرف به خاطر دشمن، شرایط خراب، انقلاب، کل مردم
به ممالکای اوس بالاخره ستا همسایه غوښتنه څه دشمن ده؟ اونجا پناه برد زندگی میکرده. ستا غوښتنه څه دولت ده؟ از من نگرفته. ما دوباره حریزه دادم، دوستا را گفتم، قومی را گفتم که بر ما وری یک زن که امروز به هر شرایط استاد هستم، بر مصاحبه برای دیگه یک زن فارغ التحصیل چرا برای ما وظیفه نمیتن؟ یک قوم خودش که حتی گپ زدن خود نمیفهمه، میال چندین بار سوا کردن. او بهترین چوکیدار معاش داره. بچه گل چرا مثل ما وری یک زنای باسواد و بعدچی او زیر پای است د خانه ششته است، چرا جارو کشی سمه ده ډیره مننه. تا خو پیادهګري دې څو کنه کاله وظیفه بچه. اجرا کړې ده، خپل وخت تېر کړی، کور دې ودان. سمه ده، ډیره مننه. مهرباني وکړئ. سوال مو داسې دی وروره چې یو خو دغه د اقتصاد په اړه د سوالونه چې کېږي د اقتصاد په اړه دي چې هېڅ په هلمند کې بنیادي کار نه دی سوی، هېڅ بنیادي دولت بنیادي کار نه دی کړی. یو خو زموږ د ناوړې رسم و رواجونه که چیرې یو کار یو وظیفه اجرا کړي، که د تعلیم د نګاه یې، که دکانداري، که تجارت یې، که مثلا هر کار مثلا په کور کې دا ښځې کوي، دغه رسم و رواج دا خلک یې ټول د کار ایستلی دی. که یو کار دی مخ ته بوته، یو تجارت دی وکړي، یا مثلا یو بل کار دی په دغه سره وکړي، خپل د اولاد د نفقې دپاره وکړي، هم خلک خبرې ورپسې کوي. او که بل خپله دولت بنیادي کار نه دی کړی، داسې کار یې نه دی کړی چې هغه د ښځو دغه څه تاسې یو ځل وایاست چې دولت بنیادي کار نه دی کړی، او بیا وایاست ځینې ټولنیز یا اجتماعي رواجونه موجود دي، دا رسم رواجونه هم دي، خطر نشي کولی. نو اوس ملامت څوک دی؟ ملامت نه دی. وایي چې موږ څه وایي ملامت تاسې خپله یاست. موږ هم ملامت یو، موږ خپله ملامت یو، خپله موږ رسم رواج مو، زموږ عنعنات، زموږ رسم رواج، زموږ کلتور د کار نه دی. کنې ټول فهمیده. اوس داسې څوک نشته چې اوس په دې شرایط کې اوس داسې څوک نشته چې هغه بې سواده وي، ټول سوادار دي. اوس که نارینه دی، که ښځینه دی، که ټول دي باسواده دي، پوهېږي، په هره خوا یې سر خلاصېږي. اما د فامیل د خوا دغه سپین ږیري و، دغه د کور نارینه چې دی، د خپلوانو دوستانې دي، دوی اجازه نه ورکوي ښځو ته چې دوی خپل کار څنګه کېدای شي چې دا ډول رواجونه چې د ښځو پر وړاندې البته د کار په برخه کې خنډ ګرځېدلي د له منځه ولاړ، د چا وظیفه ده؟ دا د فامیل د خوا فامیل دوی دغه لري چې په دې کې ونډه لري چې د خپل کورنۍ، د خپل فامیل، خپل لور، زوی، خپل کورنۍ دوی پرېږدي چې د خپل اقتصاد مخ ته بوځي. نارینه دي، نارینه هم دا د کارونه ټول فاکولتیان دي، پوهنتونونه ویلي دي، بیکاره ګرځي. که ښځینه مو دي، ښځینه مو دوام مو د ترسو دغه مو بس دغه موږ خپله اصلا یو څه وایي آسیا کند، یو څه آر ګندم تر. نو موږ د دواړو د خواسته یوازې دولت هم ولاکه ملامته و، خپل ځان هم د دواړو د خوا دغه د سستي ده. که مو یو کار و، یو مخ ته بیولی سو، مثلا یو دکانداري وایي وکړو، دغه مارکیټ دی، دا د زنانه مارکیټ د رښتیا ګواه دی، دولت راته جوړ کړی سته. اما دا زموږ خپله سستي ده، موږ خپل ملامتي ده چې موږ کار نه کوو، برخه نه پکښې کې اخلو. نو او بل د امنیت هم ډېر مهم دی وروره، ډېر مهم دی امنیت. دغه اوسنی حالت کې دا اوس موږ په څه رقم ترس وام به اوس موږ راغلي یو دلته چې موږ یې دعوت کړو، دلته رالو په ډېر په ترس په وام راغلي وو. نو مهم امنیت هم دی، د هغه په څنګ کې امنیت هم مهم دی. ډېره مننه، کور دې ودان. مهرباني وکړئ تاسې په دې موضوع باندې خبرې کوئ. سلام برای تمام میهمانای عزیز که در این سالن شرکت کردن آمدن، سلام برش برسم. ما خواهشم عزیز از دولت است، از قانون دولت است که باید مارکت جور کرده. مارکت باید کدام چیزی امکانات که فروشنده باید بند از ما بینش، زنها استحقاقشان ضعیف است، فعالیت شر بکن، امنیت شر بگیره. یک زن میتونه که به صلاح و مسئولیت خانوادگی بدر شود، او را اول خودم هستم، اگه شوهر مرا اجازه بده، بچه می اجازه بده، من از طریق امنیت میترسم، نمیتونم بدرشم. میگم یک زن هستم، سیاست هستم، بیروشم، تمام فامیل خانواده فکرش طرف مثل که زن به مارکت سودا میکنه. مارکت خالی را چی کنم که مارکت جور کرده ما بینش امکانات چیزی نباشه. ما وسایل بفروشم، کرای خانه خودم، مالیات بدم، کدام مشکل دیگر حل کنم. باید دولت را پر کنه، زنها را تشویق کنه، بیاین بشین ما بین دکانه. د ښځو چارو ریاست ځینې موقتې پروژې تطبیق کړي دي ښځو ته د کار کولو په برخه کې. هغو د ښځو اقتصاد څومره لوړ کړی دی؟ اشتغال زنها دیگر نمیفهمم، با خود بعضی زنها
طبق خیاطی آمده، گلدوزی آمده، چه میدانم زیاد کارا آمده، مصاحب شده، گرفتن، برخ گرفتن، ولیکن همیشه که از بی‌امنیتی زنها بدر شده نمیتن. یا صلاح خانوادهش نیه. از خاطر چی بی‌امنیتی؟ یک اسکر مابین سرک میزنه میکشه، یا قومش است یا دشمن است یا کدام استرادی دارن که او را میزنن. چرا؟ اسکر که بزنه من چیستم؟ مرا تعقیب میکن تا خانه میاره بدن دروازه مرفعیل میکنه میزنه میگه زن پدر تو را گم تو زن خودماندی به مارکت. من خواهشم از دولت از امور زنان نمیسته که باید اول امنیت بگیره، دویم مارکت پر کنه. کل وسایل هم چیزی فروشنده است، دولت هم راش تماس داشته باش، خد مؤسسه داره، خد هر کس که داره. سمه ده، ډیره مننه. بیا هم ښه راغلاست. د ځینو مېرمنو څرګندونې مو واورېدله، اما هغه شی راخیستی و لکه موږ چې بحث پر کوئ، نوې خبره نه درلودله. ناامني وه، ټولنیز رواجونه وه او د دولت خوا د زمینې د برابرولو وه. دولت یې تر ځان ډېر ملامتوي چې دوی دپاره باید زمینه برابره کړي. او بله مسله د ناامنۍ وه چې ښځې په دغه خاطر کولی شي د کوره نه راووځي. دولت څونه زمینه نور ورته برابره کړي؟ خو دوی په خپل هغه وینا یې درته وکړي چې امنیت جوړه نه ده. اما موږ تاسې وینو چې امنیت د دغه 2 کاله مخ په دې خوا واقعیت هم نه ده جوړه. پروژې چې راځي دلته پلی کېږي، دغه خوندې ټوله دلې اشتراک لري. دا دې باید ونه وایي چې موږ پروژې نه دي اخیستې یا موږ کارونه نه دي ترلاسه کړي. دولت خپل توانایي تر ډېره حده دوی ته کړې دي. زه په خپله شاید برحال یم چې ډېر پروژې دلته افتتاح سوي دي او دغه خوندو ته ورکول شوي دي. خو زه بیا دا خبره کوم، واقعیت هم ډېرې خوندې ته نه رسېږي ځکه چې دا لږ دی. ټول هلمند ته موږ نسو کولی، دولت نسي دا توانایي نه لري چې ټوله د هلمند خوندو ته دا پروګرام جوړ کړي، دا پروژې ورکړي. واقعیت هم زموږ ډېرې خوندې دغه تاسې فکر کوئ د دغو پروژو کې باید کوم مېرمنو ته حق ورکول شي؟ اول باید موږ هغه مېرمن د تشخیص کو، هغه څوک چې د هغه خاوند معتاد دی، هغه د خاوند شهید شوی دی، هغه خاوند نه لري په کور کې او سرپرست نه لري، هغسې کسانو ته موږ دا پروژې ورکو. وروسته بیا که اضافه سو هغه خوندو ته ورکو چې هغه د اقتصاد یو څه ښه ده، بیا هم یو څه ضعیفه ده، هغه خوندو ته باید ورکو. ځکه زه چې پوهېږم دا معیار دغه ته نه دی رسېدلی چې ته څونه ضعیفه د اقتصاد د لحاظه څونه ته دغه او څه خاوند لرې نه لرې. دغه باید زه وایم اول باید دغه پوښتنې وسي. هغه څوک چې مجبور دی چې په کور کې سرپرست نه لري، خپل اولاد توانایي نه لري چې مکتب ته واستوي، حتی په خدای په ورځ دغه ولایتي شورا ته راځي لڅې پښې راځي د دې اولادونه، یعنی ډېر درداور دی، ډېر مشکلات. اما چې ویلي دي چې موږ ته دا، خو زه بیا وایم شورای ریاست امور زنان دونه توانایي نه لري چې ټولې خوندو ته دا پروژه پلی کړي، یا دولت دونه توانایي نه لري چې د ټول ولایت خوندو ته دا پروژه. زه وایم راځي چې یو تقسیم اوقات ریاست د امور زنان جوړ کړي چې په یوه پروژه یو کتګوري ونیسي، په بله پروژه بل کتګوري ونیسي، دا به ډېر شي. او که دا تکرار دغه چې دی دغه دی دا خو واقعیت مفید نه دی. زه دغه وایم. او بل د پروژو په برخه کې یا د پروژو کارونه د ښځو لپاره په اقتصادي برخه کې اساسي کارونه دي؟ ډېر. زه درته وایم یو ښځه ده بزګري نه دی زده، دلته دهقاني ورته شي. واقعیت هم دی کور ته چې ولاړ سي هلته یو باغچه لري، ځان ته ترکاري کوي، هغه د دې د اولاد نفقه ده. دی هم کولی سي چې د باندې خرڅلاو ته ویسي، هم دی کولی سي چې خپل د کور په اصطلاح خپل اولاد ته ورکړي. دا ډېر مفید دی. او دغه خیاطي ما ډېر خوند لیدلی دی چې دلته استاد سوی دی، په کور کې هغه د خپل د اولاد نفقه پیدا کوي. دا غټه. تاسو فکر کوئ په هلمند کې د ښځو دپاره د اقتصادي زمینې د برابرولو اساسي لارې چارې کومې دي؟ دولت څه وکړي، مېرمنې څه وکړي، او اړوندې ادارې چې هغه د ښځو په برخه کې پانګونه کوي هغه څه وکړي؟ اول خو زه خپل د خوندو څخه، ځکه چې اوس موږ تاسو پر دغه هم غږېږو چې یو دغه جوړ سوی دی مارکیټ، هېڅوک دا توانایي نه لري چې ولاړ سي. د دوی څخه باید سوال وسي چې ولې نه ځي، د چیش دپاره نه ځي. دونه شرایط هم خراب نه دی چې تاسې وبېرېږي. او د دوی اصلي هغه هدف پیدا کړو چې دوی ولې دغه پروژه نه پلی کوي. دوم دا ده چې زموږ مقام د ولایت
ولایتي شورا په کراتو ولایتي شورا خپل پیشنهادونه استولي دي مرکز ته. داسې نه دی چې خدای ناخواسته موږ د دې په باره کې شی نه دی ویل. موږ همیشه د دوی دپاره په تلاش کوو، خپل رئیس صاحب، خپل معاون صاحب، یعنی ټول وکیل صاحبانو، داسې نه دی چې یوازې زه، ټول وکیل صاحبان دا هلې ځلې کوي چې زموږ د خوندو دپاره یو د کار زمینه مساعد. زه د مقام د ولایت څخه دا غوښتنه لرم چې دغه زموږ وروڼه چې پانګوال دي او دغه تجاران وروڼه دوی دې راوغواړي په ګډه د ریاست د امور زنان، ولایتي شورا او نور سکتوري خصوصي ریاستونه دوی دې سره یو ځای سي، یو فابریکه دې جوړ کړي چې دوی چې همیشه چیغې وي، دوی کولی سي دا فابریکه مخته یوسي که یا نسي کولی. هغه بل سوال چې دا خور څخه دی وکړي، زه به دا ووایم چې عامه پوهاوي دپاره مو وویله چې د نارینهو دپاره عامه پوهاوي، تاسې میډیا کولی سي چې نارینهو ته عامه پوهاوي ورکړي د تلویزیون د لارې، قومي مشران کولی سي، علما کولی سي، حقوق بشر کولی سي. زه فکر کوم چې حقوق بشر په زیاتو ولسوالۍ کې دا پروګرامونه هم جوړ کړي دي، خو یو څه مفید هم دي ځکه چې پخوا هېڅ ښځه د کوره د ولسوالۍ څخه نه راوتل. اوس زه د روزمره په ولایتي شورا کې وینم چې د ولسوالۍ ښځې موږ ته راځي مراجعه کوي د کار دپاره، د په اصطلاح د یو کومک د یو شي دپاره. دا تاسې یاست چې خلک مو راژوندي کړي، ستاسو څخه مننه کوم. تشکر. میرمن دراني لا نور هم دولت ملامت بلل کېږي چې د میرمنو دپاره باید زمینه برابره کړي. مثلا د مارکیټ په اړه باندې ښځو خبرې وکړي که چیرې دولت مارکیټ جوړ کړی دی، دغه امکانات باید میرمنو ته په لاس ورکړي چې هغه خپله تجارت پکښې وکړي. او بله اساسي خبره د نامنۍ وه، او بله هم د ځینو رواجونو وه چې که د میرمنو په اړه باندې هر ډول موضوع وټاکل سي، همدغه مسله به خامخا ورسره تړلې. ځینې ټولنیز رواجونه چې هغه د میرمنو د کارونو اساسي خنډونه بلل کېږي. څه فکر کوئ دولت دا کار کولی سي چې مارکیټو ته جوړ کړي، هم امکانات ورته ورکړي، هم یې امنیت دا رقم خوندي کړي لکه چې په ښار کې امنیت خوندي دی، د ښځو دپاره لا بیا هم د نامنۍ شکایت کېږي. خو په دغه خبره باندې زه هم داسې اریانه یم چې د خوندو دا یعنی زموږ د خوندو منظور دا دی، زموږ د خوندو منظور دا دی چې یعنی دولت مکملا دغه مارکیټ د خوندو دپاره یعنی دوکانونه ورته ډک کړي او د خوندو پکښې کښېنوي چې اوس تاسې خپل دوکانداري وکړئ. دا هم فکر کوم ستونزمن کار، دولت باید داسې یو کار وکړي د ټولو ښځو دپاره باید میاشتانه معاش حواله کړي، د دوی کور ته معاش ورته وروړي چې دغه اساس کار د باندې خو زه هم دغه خبرو ته داسې اریانه یم. او بل په وار زه خپله د رئیسه صاحب خدای دې مل سي ورسره ناسته یم پر دغه موضوع باندې. دغه رئیسه صاحب ټولو خوندو ته ویل چې هغه خوندو که تاسو یو وخت موږ وویل چې 2000 افغانۍ، اوس خو هغه 2000 افغانۍ هم نه غواړو، مفته رایګانه تاسو دا دغه دوکانونه یعنی مخته ووځي. خو بیا هم د خوندو څخه جواب رانه، یعنی خوندو منظور دا دی چې موږ ته دغه دوکانونه ډک سي، موږ ته دولت ډک او بیا موږ ورځو کښېنو دوکانداري کوو. او که د امنیت د نګاه سي، اوس په دغه 14 کاله زموږ خوند ډېر بس جسته سوی ده. خدای ماته د 14 کاله تر مخه یو خور د یو چا سره مخامخ کېده، هلته السلام علیکم نه اوس ده. اوس خوندو د مرکز په راس کې ولاړ دی خبرې کوي. دا د امنیت د نګاه څخه وایي نن څنګه وتلی یو، څنګه وتلی یو نن. که زه وایم چې زه بیره لرم، خو ما درته وویل چې یوه ورځ پیدا کېږو یو ورځ ځو، باید بیره ونه لرو، د خدای څخه بیریږو. دا که یو څوک ما تعقیبوي، په چادري کې مې هم تعقیبوي، په لڅ مخ مې هم تعقیبوي، دا دې زه هم دلته یوه ښځه یم، زه ولې مخ نه یم پټ کړی. ستا سره امنیتي کسان در سره ستا د امنیت ساتلو لپاره؟ بېله زما خدای، بېله زما خدای هېڅوک. او په خدای دغه نه چې دا زما خوندې چې دلته ناست دی، اکثریت خوندې په خدای په دولت کې هم لاس لري په ډېرو ځایو کې. اما زه داسې یوه ښځه یم چې یوازې په یوه سر زه راوتلی یم. اته زما نه زوی په دولت کې دی، نه مې خاوند په دولت کې دی، په قوم کې مې ولاک انسان په دولت کې، مګر زه یوه ښځه یم چې راوتلی یم، د خدای په توکل راوتلی یم. دغه زما لور ده، 12 خلاص کړې ده، دارالمعلمین کې دی، انګلیسي کمپیوټر پاس کې دی، مګر متاسفانه په کور کې ناست دی. په څه خاطر چې زه واسطه ورته نه کېږم، په یو ځای کې نه ورته درېږم چې غاړه ورته کږه کړم چې ولا ته زما لور ته وایم لوره که خپل په لیاقت یو ځان ته ځای ورسول ښه که نه خپل په کور کې کښېنه. مګر ما داسې خوندې لیدلې دی، خوندې مې خوا نه بدوي، خبرې به راسن کوو. که یو ځای خبره پیسو وه، یو امتیاز و، زموږ خوندې ناست دی، که په بل ځای کې بیا ولاکه ورته مخته کې وای امنیت دی. که امنیت خبره ای نو باید نن موږ د کوره څه نه وای راوتلي، ولې خو زموږ شاوخوا ټول نیول سوی ده، و خو دوی وایي چې امنیت دی. مګر زه د خدای په توکل راوتلی یم، دا د خپل د خوندو په مخ کې ناسته یم.
سمه ده. اوس اساسي علت څه دی؟ نور څه باید وشي؟ اساسي علت دا دی چې زموږ خویندې دي چې واقعا دوی د کور سره وځي، واقعا دوی خپل د اولاد آینده غواړي، واقعا دوی ته په تلاش کوي، واقعا دوی کار غواړي، نو خپل ځانونه د یو نر په شکل باندې وکړي. برجسته کې د کور سره ووځي، خپل کار، خپل ژوند، خپل فعالیت مخ ته بوځي او داسې د تر پردې شا لاندې دا کارونه نه کېږي چې زه د پردې په مخ کې یو رقم یم او د پردې شاته بل رقم یم. دا کارونه هېڅ وخت زموږ هلمند به دغسې پس پاتې وي. ډېره مننه. میرمن شګوفې، تاسې د میرمنو څرګندونې واورېدلې. دوی نور هم دولت ملامت ګڼي چې باید یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا امنیت یې خوندي سي. اول پر دې خبرې وکړو، دولت څنګه کولی شي د ښځو امنیت خوندي کړي؟ زه د خپل خویندې ګرده هغوی چې غوښتنه درلودل او د زړه حال چې درلودل ګرده مې واورېدل. دولت څنګه کولی سي چې د هغوی امنیت خوندي کړي؟ کله چې دولت هیڅ کله یوازې نشي کولی چې د خویندې او د ګرد افغانستان امنیت خوندي کړي تر څو چې موږ او تاسو ګرد سره یوځای نسو. کله چې موږ او تاسو ګرد سره یوځای نسو او د اتفاق موټه یو بل ته ورنکو، تر هغه وخت پورې موږ او تاسو نشو کولی دا خپل امنیت خوندي کړو. او هو ګرده ملامتیا موږ پر دولت کې هم نشو اچولی. ګورئ، زه به یو لنډه کیسې تاسو په کال کې 1990 کال کې په انګلستان کې ښځو ته ویلي وو چې تاسو حق نه لرئ چې رایې ورکړئ او خپل رئیس جمهور او خپل پاچا وټاکئ. په دغه حالت کې یو ښځه و چې د ماري هغه مکمل نوم هېر شوی دی، ماري په نامه و. دا وویل ولې زه هم یو ښځه یم، زما پیدایښت هم لکه تاسو غوندې، ولې مشکل په څه شي کې دی چې نر کولی سي رایې ورکړي او ښځه نسي کولی چې رایې ورکړي. دا 10 کاله خپل د کلي څخه شروع کړل، خپل د کورنۍ څخه شروع کړي، کلي جامعې څخه په یو ولایت بل ولایت ته، یو شهر بل شهر ته. وروسته له 10 کالو څخه د انګلستان لومړنۍ پاچا ښځه و. موږ او تاسو لکه هغوی غوندې یو، موږ او تاسو د هغې جوړښت، د هغه پیدایښت، همدونه عقل، ذکاوت، هوښیارتوب ګرده ښځې لري. ولې موږ او تاسو نسو کولی چې د هغې څخه موږ او تاسو ګټه پورته کړو تر څو چې موږ او تاسو لاس یو ځای نه کړو او د اتفاق او اتحاد موټه ورنه کړو؟ تر هغه وخت پورې دولت هیڅ کار موږ او تاسو ته نشي کولی. کله چې اتفاق پیدا کړو کله چې اتفاق سو او دولت موږ ته امنیت برابر نه کړو، نه هغه وخت موږ 100% دولت ملامت بولو. تر هغه وخت پورې اوس د میرمنو لپاره د کار زمینه نه ده برابره؟ د مېرمنو لپاره د کار زمینه برابره ده، اما د لږې مدته بنیادي نشته. لږ فامري فرض مثال د 6 میاشتو پورې، د 5 میاشتو پورې دغه کار دایریږي، دا کار په ورکشاپونه جوړیږي، پروژه دایریږي. خو کله چې بنیادي جوړ سي ډېره ښه وي، ځکه چې لکه څنګه چې مېرمن بلوڅ موږ تاسو ته اشاره وکړل، لومړی هغه کسان چې واقعا بېوزله ده، بزاحته ده، واقعا ضرورت لري چې د هغوی اقتصاد لوړ سي، هغه وخت کولی سو. او په دغه کې لکه چې زموږ خور ویده جان وویل، زنانه مارکیټ په اړه ویل، هغه تر څو چې یو ښځه سرمایه ونه لري هغه هیڅ کله نشي کولی چې خپل اقتصاد پورته یوسي. تر ټولو مهمه سرمایه ده. کله چې ښځه سرمایه ولري هغه کولی سي. فرض مثال زه پخپله ما سره 1 روپۍ نشته، زه کولی سم یو دکان جوړ کړم؟ نسم کولی، ځکه چې زما د سرمایه مهمه ده. دلته د خصوصي سکتور څخه دولتي سکتورونو څخه ګرده غواړو چې په یو ځای کې کښېني او هغه مارکیټ چې د ښځو لپاره جوړ ده هغوی سره هم مالي کومک وکړي. لکه څنګه داسې نه یم چې مکمل مالي هغوی ته مالي مرسته وکړو بیرته، یا د قرضه په شکل کولی سي چې هغوی مشکل حل کړي. کله چې د هغوی اقتصاد لوړ سو نو کولی سي بیرته هغه خپل قرضه ادا کړي. مهم سرمایه ده چې دوی باید سرمایه ولري. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په اقتصادي برخه کې د میرمنو پرمختګ د کومو لارو چارو څخه اغېزمن دی؟ نور د میرمنو پرمختګ د اقتصاد په برخه کې البته له هغه لارې چې واقعا ښځه کولی سي خپل ځان راحت احساس کړي او وکولی سي خپل اقتصاد پورته کړي. فرض مثال یو ښځه کولی سي په کور کې کار وکړي، د بازار کې خرڅ کړي. فرض مثال خامک د لاس ګټه او همچنان صنایع دي چې موږ تاسو ورته وایي هغه کولی سي. اقتصاد په هر طریقه موږ تاسو ورکولی سو، ځکه چې موږ تاسو فکر او سوچ وکړو او د هغې راه حل پیدا کړو. کله چې د هغې راه حل پیدا سو نو موږ کولی سو چې خپل اقتصاد پورته کړو. اما هو بدبختانه تر ټولو مهم چې ده، تر ټولو چې مستقیم ارتباط یعنی ډایرکټ ارتباط لري هغه چې د امنیت دی. چې امنیت کړي چې د ښځو خوندي سي په هر طریقه خپل اقتصاد پورته کولی سي، لوړ کولی سي. ډېره مننه. گفته ما از که پیشم بریتن گفتم تا وقتی که دولت ما همکاری با تجارا نکنه، نه تنها که تجارا امرای خوارای عزیز ما همکاری نکنه، خوارای ما هیچ وقت نمیتونه مارکت فعال کنه، هیچ وقت هم فعال هم نمیشه مارکت به این صورتی که پیش میره. فعلا که خوارای ما که میخواین که به این مارکت کار کنن ولی متاسفانه پیش از اونه
او سرمایه که ندارن برن اون مارکت فعال کنن. یکی داشته باشه 2 تا نداره، 3 تا داشته باشه 5 تا به این نمیشه. باید دولت همکاری کنه امرایشان. بل او دلته یو بل مشکل یې ډېر چې ښځې امنیتي مشکل لري. دولت څنګه کولی شي د ښځو امنیتي مشکل غم وخوري؟ این مشکل خودشان است. مشکل خوارای ما این تو است که یک نفر میایه میگه امروز طالبان میایه، اینا ای تو به نظر خود می حتما میایه امروز از خانه بیرون نشیم. نه ای تو نیست. خوارای ما میتونه خودشان سر پای ایستاد کنه که مرگ از رضای خدا نباشه. نه طالب میتونه او رو بکشه نه دیگه کس میتونه خودشان پیش. چرا من یک زن وظیفه دار هستم بیرون میرم، چرا شبم هستم روزم که به خداوند که سر من مرگ هیچ وقت که روا نکنه هیچ وقت نمیمون. چرا من نمردم؟ اون نفرایی که زیاتیشن که میگه امروز ما میموریم میای طالب میزنه، اونایی که در خانه شیشته فعلا فکر کنم یک چند تا از ما پیشتر رفته باشه. باید خوارای ما خود با پایه خود استاد کنه. این گپا هیچ وقت اعلاناتای دروغ است پیش نبره. ډیره مننه. ګرانو کتونکو خپرونه پر دې باندې راټولوو. مېرمنې وایي چې دولت که غواړي چې د ښځو اقتصاد مخته ولاړ سي، د ښځو لپاره د حد اقل دومره زمینه برابره کړي، اقتصادي زمینه چې هغه ښځې خپله راکړه ورکړه په وکړي او د ځینې خرڅلاو توکي پرې رانیسي، یا خصوصي سکتورونه او یا دولتي سکتورونه د همکاري ورسره وکړي. او بله مسله د ځینو ټولنیزو رواجونو په اړه یاده شوه چې معمولا په دې پروګرام کې په هر پروګرام کې دا خبره کېږي چې دغه رواجونه د مېرمنو پر وړاندې باندې خنډ ګرځېدلي او نشي کولی چې هغه کار وکړي. د امنیت خو عمومي خبره یاده شوله چې هغه امنیت نه راوښځه نه ګوري، هغه که خرابه د ټولو لپاره به خرابي، او د دوی غوښتنه بیا دا وه چې دولت امنیتي تدابیر ورته ونیسي. زموږ دا خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.